بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ګرامر اړوند اتم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ د نن درس موخې دي: زده کوونکي به د ستاینوم یعنې صفت مفهوم وپېژني، د ستاینوم او موصوف ترمنځ اړیکه به درک کړي، د ستاینوم ډولونه به وپېژني او بیلګې به یې وکارولی سي، د لنډ او لرې ستاینوم ترمنځ به توپیر زده کړي او دغه راز به وکولی سي چې ستاینوم په جمله کې وپېژني، د ستاینوم د قیدي استعمال بڼه درک کړي، د اصلي، نسبتي، فعلي، عددي او اشاري ستاینومونو ترمنځ توپیر وکړي، د مرکبو ستاینومونو جوړښت او لاحقې وپېژني، په لیکلو او خبرو کې مناسب ستاینومونه وکاروي او دغه راز د پښتو ژبې د ستاینومونو صرفي او نحوي ځانګړنې زده کړای سي. دا زموږ د نن ورځې د درس موخې یا اهداف دي. د ستاینوم پیژندنه. ستاینوم یعنې صفت هغه خپلواک مورفیم دی چې د نوم کیفیت، حالت او څرنګوالی څرګندوي. بیلګو ته یې وګورئ: ښه، ښکلی، روغ، غښتلی، سپین، سور، خړ. یعنې دا هغه کلمې یا خپلواک مورفیمونه دي چې موږ ته د نوم یا د یوه شي څرنګوالی، حالت او کیفیت څرګندوي. ستاینومونه یعنې صفتونه د پښتو ژبې د صرف او نحوې مهم بحث دی. دغه راز د نوم کیفیت او څرنګوالی څرګندوي او د ژبپوهنې په برخه کې ځانګړی ارزښت لري چې په روانو درسونو کې به دغه ارزښت په څرګند کړی سي. په پښتو ژبه کې د ستاینوم درجې. دغه راز په پښتو ژبه کې د نورو ژبو یا د دري او انګلیسي ژبې په شان ځانګړې درجې نشته، لکه په انګلیسي کې د ګود، بیټر او بیسټ، او دغه راز په دري ژبه کې د بهتر، بهترین، خوب ترمنځ کومې درجې دي. په پښتو ژبه کې دغه ډول کره درجې نشته، خو دغه درجې د اداتو په وسیله په پښتو ژبه کې څرګندېدلی سي، لکه ښه، ډېر ښه، لا ډېر ښه یا لا ډېر زیات ښه. دغه راز د پښتو ژبه کې موږ د صفت لپاره هغه 3 درجې چې په نورو ژبو کې شته، په پښتو ژبه کې له لومړۍ درجې نه راواخله تر 5مې، 6مې او له هغې نه پورته هم موږ کولی سو د دغو عاداتو په وسیله په پښتو ژبه کې د صفت یا ستاینوم هغه درجې وټاکو. لکه د بیلګې په توګه وګورئ: سپین، ډېر سپین، خورا سپین، خورا ډېر زیات سپین، ډېر ډېر زیات سپین. دغه ډول موږ کولی سو د صفت لپاره درجې وټاکو. د ستاینوم بله ځانګړنه دا ده چې ستاینومونه کله د نوم په توګه راځي او کله بیا د قید په توګه استعمالیږي. لکه وګورئ د بیلګو ته: سپینګیري راغلل، مشران جرګه سول. سپینګیري راغلل، په دې کې سپینګیري د نوم په ځای کارول سوي دي. مشري یا مشروالی هم صفت ده یا ستاینه ده، خو وګورئ چې دلته د نوم په ډول کارول سوي دي یا د نوم په ځای راغلي دي. دغه راز په پښتو ژبه کې هغه نومونه چې له فعل یا کار څخه راخیستل سوي وي هم ستاینومونه ګڼل کېږي، لکه ښوونکی، چلوونکی، لیکونکی. دا اصلا ستاینومونه دي، خو کارونه یې داسې ده لکه د نوم په ځای باندې یا د فاعل لپاره همدغه هغه صفت یا هغه کار چې دی ترسره کوي یا هغه ځانګړنه چې په ده کې موجوده ده، له هغې ځانګړنې یا د ده له فعل نه هغه نوم راخیستل سوی ده، نو فاعل خپل نوم لرې کېږي او پر ځای د همغه کار یا فعل نوم ورته کارول کېږي. چې دا په پښتو ژبه کې د ستاینوم د نوم په ځای کارېدنه ده. د موقعیت له مخې د ستاینوم ډولونه. په پښتو ژبه کې ستاینوم په 2 ډوله یا لرې او نږدې په ډول کارول کېږي. لکه لنډ ستاینومونه هغه دي چې له نوم څخه مخکې راځي. بیلګو ته یې وګورئ: روغ سړی، ښکلی هلک، توره دړه. او دوهم ډول یې چې ده هغه لرې ستاینومونه دي چې له نوم څخه وروسته ستاینوم راسي. بیلګو ته یې وګورئ: هلک روغ دی، نجلۍ ښکلې ده. دغه بحث که څه هم دواړه څنګ په څنګ راځي، کله نوم مخکې کېږي او کله صفت مخکې کېږي، خو دغه برخه د معناپوهنې او ادراکي ژبپوهنې او بل د کارونپوهنې بحثونه جوړېدلی سي. بل ستاینوم د قید په توګه. کله چې صفت له فعل سره اړیکه پیدا کړي قید ګرځي. بیلګو ته یې وګورئ: هلک پلی راغی، اسمان ښه ښکاري، پلوشه ښکلې برېښي. په دغو جملو کې پلی، ښه او ښکلې دا ټول صفتونه دي په اصل کې،
خو دا صفتونه له نوم نه وروسته راغلي دي یا له موصوف نه وروسته راغلي دي او له فعل سره نږدېوالی ښیي. نو د دې لپاره چې دا د فعل هغه حالت موږ ته څرګندوي نو ځکه قید ګڼل کېږي. او که چېرته بیا داسې و چې موږ ته د نوم ستاینه کولی نو بیا دا اصل کې صفتونه ول. خو اوس چې د فعل څرګندونه کوي یا د فعل حالت موږ ته ښایي نو قید ګرځېدلی دي. همغه کلمې چې مخکې صفتونه وو اوس قید سوي دي. د نوم او ستاینوم اړیکه. ستاینوم د خپل موصوف تابع وي، یعنی که چېرته موصوف یا هغه څه چې د صفت په وسیله ستایل کېږي، که هغه جمع کېږي، که هغه نارینه وي، که هغه ښځینه وي او یا د حالت له مخې په هغه کې توپیر راځي په اوس او 13 زمانې پورې، نو دغه راز په صفت کې اوښتون یا بدلون راځي. لکه دغو بیلګو ته وګورئ د جنس له مخې او د عدد له مخې: خوږ خټکی، خواږه خټکي، خواږه مڼه، خوږې مڼې، خواږه انګور، خوږ انګور. نو ګورو چې په پښتو ژبه کې صفت له خپل موصوف سره یو شانوالی ښیي یا د هغه لپاره ګردانیږي. خو ځینې داسې صفتونه هم شته چې هغه بیا په هیڅ حالت کې نه د عدد نه د جنس او نه هم د حالت له مخې کوم تغییر پکې راځي. لکه وګورئ ښکاره خبره، ښکاره هلکان، ښکاره سړي، ښکاره مثالونه، ښکاره بیلګې. یعنې ښکاره هغه صفت ده چې دی په هر وخت او هر جنس او هر عدد کې ثابت پاتې کېږي. صفت او موصوف. صفت هغه کلمه چې د نوم حالت او شان بیان کړي او پښتو نوم یې ستاینوم ده. بل موصوف ده. موصوف هغه نوم دی چې صفت یې بیانېږي. لکه بیلګو ته وګورئ لوی غر، دلته لوی صفت ده او غر موصوف ده. سپینه کوتره، په دې کې سپینوالی صفت ده او کوتره بیا نوم ده یا هم موصوف ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې که په اړوند موضوع له تاسو سره پوښتنه وي له موږ سره په تبصرو کې شریک کړئ. تر بل درسه ښې چارې. الله مو مل شه.